آیا تاسو پوهیږئ چې د دنیا امرترینه انسانان د خپل شوقونو د پوره کولو لپاره څه نه کوي؟ نن تاسو ته د 9 داسې میلیارډرانو په حق معلومات درکوو کوم چې د خپل شوقونو د پوره کولو لپاره ډیر حیرانونکي او جالب څه کړي دي. دا چې کوم شوقونه دي راسي چې یادونه یې وکړو. 9 نمبر حماد بن خلیفه الثانی. حماد بن خلیفه د قطر مخکنی امیر او د قطر د شاهي خاندان تاداوی شوونکی دی. حال دا چې د شیخ حماد ذکر د دنیا په امیرترینه خانانو کې کیږي، لیکن ورسته یو څه داسې څه وسوه د کوم په وجه چې د ټولي دنیا توجه د شیخ حماد طرف ته راواوښتل. د شیخ حماد سره خپل یو شخصي جزیره سته او هغه پر خپل جزیره باندې د مځکې په کیندلو سره خپل نوم لیکلی دی. دا نوم دونه لوی او غټ دی چې د دې نامه د یو کونج څخه تر بل کونج پورې پوره فاصله 1.8 کیلومتره ده. د حماد بن خلیفه مقصد دا و چې دا نوم دی د سپوږمۍ څخه هم معلوم سي. 8 نمبر سلطان حسن البلکیه، کوم ته چې د برنای باچا هم ویل کیږي. حسن البلکیه د خپل ځان د خوشاله کولو لپاره خپل ځان ته یو شخصي طیاره بوینګ 747 رانیول. دغه طیارې قیمت 10 کروڑه ډالر وو او پر هغه باندې د 15 کروڑه ډالرو په اضافه مصرف کولو سره، یعنی د طیارې تر قیمت لا په اضافه مصرف کولو سره یې هغه طیاره د دنیا تر ټولو زیاته د عيش او عشرت والا طیاره جوړه کړه. حتی تر دې حد پورې چې د دې طیارې د شنابونو دوشي او د اوبو نلونه د سرو زرو څخه جوړ شوي دي. 5 نمبر مکیش امبانی. مکیش امبانی د هندوستان یو غوره بزنسمن دی او د هغه نوم د دنیا په غوره بیلیونرانو کې هم راځي. مکیش امبانی د خپل دولت د یوې کوچنۍ حصې څخه دغه عالیشانه تعمیر جوړ کړي. دغه د 28 منزله تعمیر په ظاهره یو عام او ساده تعمیر معلومیږي، لیکن په دې تعمیر 2 بلیونه ډالر مصرف شوی دی او دا د ممبئی د مځکې څخه 550 فوټه لوړ دی. دغه ټوله تعمیر د مکیش امبانی صرف د اوسېدلو کور دی، په کوم کې چې صرف مکیش امبانی او د هغه کورنۍ اوسېږي. د دې تعمیر پر سر هلیکوپټر ځایناستي هم جوړ شوی دی او د دې سره په دې تعمیر کې د اوبو د حوض څخه نیولې بیا د لوبو تر میدان پورې ځایونه جوړ شوي دي. د دې تعمیر د ساتنې لپاره د 600 کسیزه خادمانو یو ټیم سته کوم چې هر وخت د مکیش امبانی دغه کور ساتنه او صفاکاري کوي. 4 نمبر دا دی د سعودي شهزاده الولید بن طلال. د په زندګۍ کې یو شوق دی او هغه شوق دی د دنیا قیمت بها موټران حاصلول. کله چې شهزاده د دنیا ټول قیمتي موټران حاصل کړه نو د یو نوي څه کولو خیال ورغلی او هغه دا چې شهزاده ټول موټر په الماسو پوښل شوی په شخصي اډر جوړ کړي. پر دې موټر چې کوم الماس مشتي دي هغه د دنیا تر ټولو د بهترینو الماسو څخه دی. دغه موټر ټول حصہ د ټیرونو ویلان حتی چې د دروازې د خلاصولو لاس دی هم په الماسو پوښل شوی دی. دغه موټر قیمت تقریبا 1000 ډالر دی، مګر په دې موټر 48 میلیونه ډالر مصرف شوی دی، کومې چې تقریبا 3.5 بلیونه افغانۍ کیږي. 3 نمبر دغه خوفناک شکل د جوسلین ویلډنسټین دی، کومه چې یو مشهوره بیلیونر ښځه ده. د جوسلین عادتونه دونه خراب دي چې صرف د دې د ټلیفون بیل د میاشتې 80,000 ډالر راځي. جوسلین ټول دنیا هغه وخت وپیژندل کوم وخت چې دې پر خپل مخ باندې د 4 میلیونو ډالرو پلاستیکي سرجریانې وکړې. د دې مقصد دا و چې د دې چهره دی د پیشي په شان معلومه سي، دا ځکه چې د دې د خاوند پیشانې ډېری خوشي وي او د خپل خاوند د خوشاله کولو لپاره دا ټولي سرجریانې پر خپل چهره وکړي. د دولت او پیسو په شو کې غرق جوسلین د پیشي په شان د معلومېدلو هر ممکن کوشش وکړي، لیکن اخر هم د دې د خوفناک شکل ته پکتو د دې خاوند دې ته طلاق ورکړي. 2 نمبر رومن ابراموویچ. رومن ابراموویچ د روسیې یو غوره بزنسمن دی. د میل هاوس LLC او چلسی فوتبال کلب مالک هم دی. د خپل شوق د پوره کولو لپاره انتهایی پرسکونه د نړۍ تر ټولو غټه او د نړۍ قیمتي کشتۍ رانیولې ده، د کوم قیمت چې 450 میلیونه ډالر دی. په دې کشتۍ کې 2 هلیفټ یعنی هلیکوپټر ځایناستي، د اوبو حوض او د حمله کوونکو میزایلو د خنثی کولو سیستم هم موجود دی. په دې کشتۍ کې یو بل داسې سیستم هم موجود دی چې کچېری کوم فوټوګرافر د دې کشتۍ څخه عکسونه واخلي نو په عکسونه کې د دې کشتۍ داخلي مناظر نه لیدل کیږي او ابراموویچ د زړه د اخلاص په دغه کشتۍ کې د سمندر سیل کولای شي. 1 نمبر د بیل ګیټس د دولت اوازې په ټوله دنیا کې خپرې دي او د ټولي نړۍ د خانانو په لیست کې 2 نمبر خان او شتمن انسان دی. بیل ګیټس د لیوناردو ډاوینچي ډیر غټ مینوال دی، لیکن د هغه د رسامۍ نه بلکې د هغه د علمي او ساينسي تجربو. بیل ګیټس د هغه دون لوی مینوال دی چې د لیوناردو یو ساينټیفیک جرنل یعنی علمي مجله په 10 میلیونه ډالر رانیول. په کال 1994 کې د لیوناردو دغه علمي مجله لیلام ته راوتلې و. بیل ګیټس دغه علمي مجله په دون لوی او غټ قیمت رانیول چې بل چاته د بولی لګولو چانس هم په لاس ورنغلی. امید لرم چې د حسن ټي وي دغه ویډیو به مو هم خوښه شوی وي او کوم ویډیو خوښه شوی وي نو د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. بیا به سره وینو په یو بل شاندار ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم.